السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که چیرې تاسو د شپې موبایل استعمالوئ نو دغه ویډیو تاسو خامخا تر اخره پورې وګورئ، ځکه دوستانو دا تاسو کله چې کړی ده، کله تاسو د شپې موبایل تر ډېره ټیمه استعمال کوئ نو بیا تاسو ته تر ډېره وخته پورې خوب نه درځي. بالکل کله تاسو د شپې موبایل استعمال کوئ نو دغه ستاسو سترګو ته ډېر نقصان در رسوي. دغه اوس تاسو ته نه در معلومیږي، دغه بیا تاسو ته په راتلونکي وخت کې یعنې په فیوچر کې به بیا تاسو ته در معلوم سي. نو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته یو درخوایم که چیرې تاسو دغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو بیا که چیرې تاسو د شپې موبایل استعمال هم کوئ نو ستاسو سترګو ته به هیڅ نقصان ستاسو موبایل نه در رسوي. نو ډېر ضروري سټینګ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ګورو دوستانو، کله ستاسو د شپې موبایل استعمالوئ نو ستاسو په موبایل کې د موبایل د سکرین برایټنس چې ده هغه ډیر زیات وي. ګوره په موبایل کې د برایټنس اپشن تر دې نور نه کمیږي، تر دې تاسو رڼا نور نسئ کمولی. نو اوس راځو زه تاسو ته یو اپلیکیشن درښیم چې هغه اپلیکیشن خاص جوړ سوی ده د شپې د موبایل د استعمالیدو لپاره. د دغه اپلیکیشن نوم ده نایټ موډ. دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله تاسو بیا دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو اول وار د دغه اپلیکیشن شکل دغه رقم راځي. نو اوس ګوره د دې کوم برایټنس لیول چې دغه په 50% ولاړه ده نو سمپل به اوس تاسو راسئ دغه برایټنس چې دغه ورکم کړئ په 20% به ودروئ، په 60% به ودروئ او په سټارټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ ګوره اوس تاسو په خپله کتلی سئ چې د موبایل د سکرین برایټنس چې ده رڼا چې ده هغه ډېره زیاته کمه سوله او اوس بس تاسو موبایل چې د ستاسو سترګو ته هیڅ نقصان نه در رسوي، هیڅ تاوان به نه در رسوي. بیرته کوم چې رڼا ورتېزوله بیرته نایټ موډ ته راځئ او په دغه سټاپ بټن باندې کلیک کوئ. بیرته بیا د موبایل د سکرین رڼا چې ده هغه ډېره زیاته تیزیږي. نو ډېر ضروري سټینګ ده. دغه سټینګ باید تاسو خامخا په خپل موبایل کې وکړئ که چیرې تاسو د شپې موبایل استعمالوئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.